السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو په وی اف ډي انورټ کې د سولر پینلو انپوټ وولټ او د وی اف ډي انورټ آوټپوټ وولټ په وی اف ډي انورټ باندې د جاري مصرف د دې امپیر چیک آوټ کو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لړ دوستانو معلومات شریک کوم کوي تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې ستاسو وی اف ډي انورټر په صحیح طریقې سره کار او فعالیت نه اجرا کوي، مثلا دوستانو واټر پمپ اوبه کمی کړی وي او یا اوبه نه راخیږي او تاسو غواړئ د خپل سولر پینلو انپوټ وولټ چې وی اف ډي انورټر راغلی دا چیک کوي او بل غواړئ د وی اف ډي انورټر آوټپوټ وولټیج چیک کوي چې څو وولټه موټر ته سپلای کیږي او بل تاسو غواړئ دوستانو چې د خپل موټر امپیر چیک کوي یعنی کرنٹ چیک کوي چې څو امپیر ستاسو موټر د اخلي. دوستانو تاسو ډیر په اسانۍ سره کولای شئ د غدرې واړه سیستمونه په خپل کور کې د خپل وی اف ډي انورټر چیک او ټیسټ کوي. د دې عملیې د اجرا کولو لپاره دوستانو اول به تاسو خپل وی اف ډي انورټر آن کوئ او د آن کېدو څخه وروسته بیا به په دې باندې مصرف ولګوئ. د مصرف د لګېدو څخه وروسته بیا به تاسو دوستانو د خپل وی اف ډي انورټر د شیپ بټن دا به پریس کوئ. یو کرته پریس کېدو یا انټر کېدو څخه وروسته تاسو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې د سولر پینلو انپوټ وولټیج شو کیږي او د دوهم ځل لپاره چې کله تاسو د شیپ بټن انټر یا پریس کوئ نو د تاسو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې دوستانو د وی اف ډي انورټر آوټپوټ وولټیج شو کیږي او د دریم ځل لپاره چې تاسو دوستانو تاسو د خپل وی اف ډي انورټر د شیپ بټن پریس یا انټر کوي د دې نه وروسته تاسو د مصرف امپیر شو کیږي د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې. نو دوستانو کله چې تاسو بیا د دې پروګرام څخه وځئ نو تاسو د بیک بټن دا به انټر کوي او د پروګرام څخه به وځئ. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل هر قسم وی اف ډي انورټر انپوټ وولټیج آوټپوټ وولټیج او د مصرف امپیر معلوم کړئ. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.